السلام علیکم احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته خیر راغلی دوستانو نننۍ ویډیو کې د پاکستان ویزو په اړه معلومات درکوم چې اوس په افغانستان کې پاکستان سفر د افغانانو ته ویزې ورکوي او کنه د غیر ترڅنګ کچریم دوی ویزې ورکوي نو د کوم کسانو ته ورکوي او بل هغه قانون کوم چې سم د مخکې د پاکستان حکومت افغانانو ویزو ورکولو لپاره خبر کړ آیا هغه قانون لا تر اوسه پورې عملي شوی او کنه دغه سربېره به د ترخم لارې په اړه هم معلومات درکوم چې ترخم لاره اوس څو ورځې خلاصي نو هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ کچېر هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وي دا ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک باندې ته نه وي نو دا ضرور در سره لایک کړئ بل دا چې تاسو دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ تر څو تاسو په ذریعہ دوی ته دغه معلومات ورسیږي ښه اول به د قانون په اړه معلومات درکم کم چې سم د مخکې د پاکستان حکومت لخوا خبر شو کم چې زیات شمېر رسنیو هم د قانون په اړه معلومات خبره کړي او ما هم ویډیو په جوړه کړی و نو د پاړه به درته وایم چې تر اوسه پورې هغه قانون نه دی عملي شوی ما چې څومره معلومات وکړل او د پاکستان سفارت سره چې ما خبرې وشوې نو دوی راتول چې هغه قانون په اړه تر اوسه پورې موږ ته هیڅ معلومات نه دی را رسیدلی او نه تر اوسه پورې د هغه قانون په لیکلو په اړه موږ ته کوم خبر راغلی دی نو ښکاري د چې پاکستان حکومت کم قانون افغانانو ته د ویزو ورکولو په اړه جوړ کړی دی نو هغه لا تر اوسه پورې نه دی پالي شوی ډېر امکانات شته چې نږدې راتلونکي کې پلی شي د هغه قانون په اړه که تاسو نوې خبر نو زما فیسبوک باندې او یوټیوب چینل کې زما تیره ویډیو وګورئ کوم چې د پاکستان ویزو په اړه ده نو ان شاء الله تاسو به پوره خبر شئ په اوس براشم د پاکستان ویزو په اړه به درته ووایم چې څنګه کوی شئ چې اوس نارمل پاکستان ویزا واخلئ دوستانو د پاړه ما د پاکستان سفارت سره خبرې وشوې اول خو زه د پاکستان سفارت کارکوونکو نه مننه کوم چې دوی ماته د هر سوال جواب راکړي ما د دوی څخه پوښتنه وکړه چې تاسو اوس مهال افغانانو ته ویزې ورکوي او کنه نو دوی ماته د دې پوښتنې په جواب کې وویل چې اوس مهال موږ په هفته کې 15 ورځې کار کوو کم چې د یک شنبه یا دویم ورځ نه نیولې تر شپږم ورځ پورې دی جمعه هفته چټي او په دې کې موږ اوس مهال هر چاته ویزې ورکوو که هغه ناروغ دی سټوډنټ دی تجار دی او که کوم څوک نارمل ویزا غواړي نو دوی واړو ته موږ ویزې ورکوو کم څوک چې موږ ته سفارت ته راشي نو موږ د کسانو ته ویزه ورکوو کم چې شپږ میاشتو پورې د اعتبار وړ ده دوستانو دا ویزا باندې تاسو د ترخم لارې هم تللی شئ یا د افغانستان نورو سرحدونو لارې کوم ځای کې چې دخول خروج کیږي او ورسره بایر یا د حواله لارې هم تللی شئ مخکې ما د پاکستان ویزو په اړه یو ویډیو جوړه کړې وه کوم چې ما د کامیر پیایي په اړه معلومات ورکړي وو نو کم چاته به چې هغه ویزه ورکړې شوه دوی نشول کول چې د ترخم یا د نورو سرحدونو لارې واپس افغانستان ته راشي خو اوس دوی کوی شي کم څوک چې د پیایي څخه ویزه واخلي هغه واپس د ترخم یا د نورو سرحدونو لارې افغانستان ته داخلي دی شي کم ځای کې چې دخول خروج کیږي د ترخم په اړه به معلومات درکوم مخکې داسې معلومات خپاره شوي وو چې ګواکې ترخم به په اوله هفته 3 ورځې خلاص وي دویمه هفته به 4 ورځې او دریمه هفته به نرمال حالت ته راشي خو تر اوسه پورې هماغه 3 ورځې خلاص دی کم چې شنبه سه شنبه او پنځشنبه ورځ ده مطلب هفته دریم او شپږم ورځ نو تر اوسه پورې نور ورځې بند وي کچېرې هم د پاڼه کوم نوي معلومات راتلل نو ان شاء الله تاسو د غیله پر احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته کې به زه به د دې لارې تاسو ته د معلومات درکوم اوس براشم د کابل سربېره نور ولایتونو پر ځای چې نور ولایتونو کې هم پاکستان کنسلګری ویزې ورکوي کای نه ورکوي د الکوثر ټراولز معلومات لمخې کوم چې ننګرهار کې دی د راته ول تر اوسه پورې پاکستان کنسلګری کوم چې جلال آباد کې ده افغانانو ته هیڅ ویزې نه ورکوي کنسلګری کسان د سیوای چې تر اوسه پورې موږ ته امر نه دی شوی چې دلته کسانو ته ویزې ورکوي خو ډېر امکانات شته چې په نږدې ورځو کې ویزې ورکولو لړۍ پیل کړو نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي دا به یو ځل بیا تاسو ته ووایم چې اوس مهال کم څوک غواړي د پاکستان ویزا واخلي نو په کابل کې د پاکستان سفارت نارمل ویزې ورکوي که په داسې کې کم څوک ناروغ وي هغه هم کولی شي چې همغې سفارت نه ویزې واخلي د هغې تر څنګ کوم څوک سټوډنټ تجار او یا نارمل ویزا غواړي هغه هم کولی شي د پاکستان سفارت نه ویزا واخلي دوستانو د دې ویزې هیڅ پیس نشته ما چې د پیس په اړه د سفارت کسانو سره خبرې وشوې نو دوی ماته ویل چې موږ د افغانانو څخه د ویزې هیڅ کوم پیس نه اخلو خو دلته برعکس زیاتې ټراول ایجنسیان شته کم چې د پیسو په مقابل کې پاکستان ویزې ورکوي کم چاته چې د پاکستان ویزا ورکوي هغې ته نه د سفارت ته تللو ضرورت دي او نه کم بل ځای ته صرف ایجنسۍ ته پاسپورټ یو کتاکس او تذکرې کپي ورکړي نور واړه کارونه ایجنسۍ والا ورته خلاصي نو نه پوهېږم چې ټراول ایجنسۍ والا دا کار څنګه کوي په اخر کې کم چا چې د پاکستان ویزې اخیستې دي او هغه د کووډ 19 یا کرونا وایرس له وجې ختم شوي دي نو دوی به سفارت ته ورځي تر څو دوی ته بله ویزه ورکړي نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي که چېرې هم پاکستان ویزو په اړه کوم نوي معلومات راغلل یا د پاکستان سفارت سربېره دوی په خپلو کنسلګریو کې هم د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړه انشاءالله چې زه به د دې معلومات احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې له لارې تاسو ته درکوم دلته ما نه د ترکیې ویزې په اړه خلک زیات پوښتنې کوي نو شاید په نږدې راتلونکي کې تاسو ته د ترکیې ویزې په اړه هم یو ویډیو جوړه کړم
نو کچېرې هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وي دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک باندې ته نه وي نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ نور که کومه پوښتنه لرئ نو همدغه واتس اپ شمیرې کومې چې په سکرین باندې درته ښکاري د دې له لارې ماته میسج کوئ شئ زه به کوشش وکړم چې تاسو ته په وخت جواب درکړم نور مو په الله سپارم تله په امان